هغه شل کارونه چې انسان د بدبختۍ څخه ژغورل کیږي او د نیکمرغۍ په لور باندې ځي. د نن په فکر کې اوسه، تیر هیر کړه او د راتلونکي غمونه په ځان مه باروه. په اندېښمنو حالاتو کې په ناوړه سوچونو پسې مه درومه. غوسه مه کوه، په هر حال صبر کوه او ځان له بښنې سره اشنا کړه. ستونزې او مشکلات ځان ته مه ډېروه، بلکې ښه تدبیر وکړه او پلان جوړ کړه. په ستونزمنو حالاتو کې شته نعمتونه رایاد کړه چې مصیبت در نسپک شي. بده خبره په خپله ویونکي ته زیان رسوي، له دې امله بده خبره مه کوه. له دنیاوي تمې پرته له خلکو سره د الله لپاره ښه کوه. په اندېښمنو حالاتو کې د یو ښه کار په اړه فکر کوه او ځان په هغې کې بوخت ساته. د نن کار سبا ته مه پرېږده. الله تعالی چې څه شتمني، روغتیا او داسې نور درکړي، پر هغې خوښ اوسه. له نږدې او لرې ټولو خپلوانو سره ښه چار چلند کوه. همیشه له الله تعالی نه د بښنې، عافیت او نیکو چارو وس غواړه. په ایمان او نیک عمل کې د ښه ژوند راز نغښتی دی. پوهه او معرفت ترلاسه کړه. دیني کتابونه لوله، ځکه په دې سره غمونه او اندېښنې لرې کیږي. له ګناهونو توبه وباسه. د الله تعالی نافرماني پرېږده، ځکه دا ژوند تباه کوي. د قرآن کریم تلاوت ډیر کوه او تفسیر هم مطالعه کوه. په دې سره به د زده کړه زیاته شي. د الله تعالی ذکر ډیر کوه، ځکه په دې سره زړه ژوندی کیږي. له خلکو سره ښېګڼه کوه، چې په دې کې د زړه سکون نغښتی دی. زړه له حسد او کینې نه پاک وساته. بې ځایه خبرې او له اړتیا ډیر خوراک کول پرېږده. او په آخره کې دوه شیان: همت او د وخت پابندي. یو بزرګ فرمایي، ما دوه داسې شیان زده کړي چې د ژوندانه په ټولو ستونزو کې یې راته اساني را بخښلې ده. له هغو نه یو همت او بل د وخت پابندي. د دغو دواړو شیانو په کارولو سره لوی نه لوی ستونزه اسانیږي او د ژوند په هر پړاو کې دغه دواړه کارونه ازمویل شوي دي.